نو صدقه فطر به ورکوي. صدقه فطر مونږ ورته سرسایه وایو. هر وخت کې په رمضان کې ورکولی شي، اگر چې زمونږ د بعض امامانو سره اختلاف پکې شته، خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ټول رمضان کې ورکولی شي. اوس په دې لسو شپو کې ورځو کې ورکولی شي، خو بهتر ټیم یې کم دی ادا چې د اختر پر ورځ د سهار مونځ شي او د اختر مانځه لځې دې درمیان کې ورکړي. د اختر د مانځه نه مخکې د اختر پر ورځ دې وخت کې صدقه فطر ورکړي، سرسایه دی بهتر ټیم دی. سرسایه به څوک ورکوي؟ نو خو ډېر اوږده مسایل دی، خو چې کم سړي باندې زکات فرض دی او زکات ورکوي دی به سرسایه ورکوي، د ځان به م ورکوي او د خپلو نابالغو بچو به م ورکوي. هغه چاله به یې ورکوي چې هغه غریب وي که نه فقیر، هغه سره دومره پیسې نه. یو سړي سره 100,000 دي 19 تولې یا د 19 تولو نه زیات دی به صدقه فطر ورکوي. یو سړي سره 52 تولې 2.5 تولې چاندي ده یا د هغې قیمت یا د هغې نه زیاتې صدقه فطر به ورکوي. البته که یو سړي سره توله کالی دی د 19 نه کم دی په ده صدقه فطر نشته، خو دا خو پکې واله ګورئ. بعضې خلک دا بیان په نیمه کې کټ کړي نو کار خراب کړي. پوره خبره اورئ، پوره خبر دا خو پکې واوره چې چا سره 19 نه کمي نو بیا به پې اله زکات واجبېږي چې ده سره نور نغدې پیسې وي. که نغدې پیسې ورسره نو بیا شامی کې شته، نو بیا به د دې سرو زرو قیمت ولګي، هغه نغدو سره به جمع کې نو زکات به لازم شي. لکه مثلا یو سړي سره توله کالی دی، نو توله کالی خو نن سبا د 100 روپو نه زیات دی، زکات پې نشته. خو که نغدې پیسې د سره مثلا 1,000 2,000 15,000 هر څومره چې وي نو بیا به دغه کالی قیمت کې هغې سره به جمع کې نو بیا خو د 2,000 نه زیاتې دي، نو بیا به صدقه فطر ورکوي. دا د ضرورت سامان پکې نه راځي، د ضرورت سامان به پکې نه حسابې، د کور کټ پیاله فرج شو، موبایل شو، د زمیندار قلبه شوه، سنډه شوه، دا پکې نه راځي. د ضرورت نه زیات سامان د هغې قیمت، یو سړی دکاندار دی د خپل دکان د سامان قیمت به هم لګوي، دی مثال. لیکن اوس زکات او دې کې لږ معمولي فرق دی. د یو سړي 2 کوره دي نغدې ورسره اسم نشته، 2 کوره دي، یو کې اوسېږي، یو یې د ضرورت نه زیات دی، پراپرټی نه دی اخیستی، پراپرټی اخیستی دی او قیمت یې 3,000 ته ورسېد، خو بیا به زکات هم ورکوي، صدقه فطر به هم ورکوي. پراپرټی نه دی اخیستی، یو کور کې اوسېږي، یو یې ځان له زیاتې اخیستې چې زما د بچو بشي، تمام بچي لوی شي دي له پکې کورونه جوړ کړم. نو اوس په ده باندې زکات نشته چې پراپرټی له تجارت لی نه اخیستې، زیاتی رہتے، لیکن دا قیمت دا 3,000 ته ورسېد د دغه کور نو صدقه فطر پیشته. یا د یو سړي ځمکه ده نور ورسره اسم نشته، نو زکات خو او شرب خو د فصل ورکوي، خو زکات پې نشته. لیکن که د سره دومره ځمکه و چې د پې خپله او د ده د بچو ادنا ګزاره کېږي نو صدقه فطر به ورکوي، قرباني به هم کوي. اوس صدقه فطر تاسو ما مخکې ویلي زما چې خپل کم حساب دی نو هغه په حکم 2 کیلو غنم یوړو، په حکم 2 او 3.5 کیلو وریجې شوې یا وربشې شوې یا وریجې شوې 3.5 کیلو. لیکن بعض علما 2 کیلو څوک په باندې 2 کیلو یادوي. ما خو تاسو ته ویلو خیر دی زیات ورکړئ، په باندې ورکړئ، دې کې څه دي، کال کې یو ورځ ده که نه. نو دا صدقه فطر ورکړئ. اوس یو مسله بار ملکونو نه، سعودي نه، د دوبۍ نه، ابوظهبۍ نه ډېر زیات ټلیفونونه کېږي. هغه مسله ما مخکې تاسو ته بیان کړې ده، بیا هم درته وایم. یو سړی په بار ملک کې دی، مثال په طور په سعودي کې دی، ابه صدقه فطر څنګه کوي؟ ابه د هغه ځای خپل حساب لګوي، ابه د خپل صدقه فطر حساب د سعودي لګوي، د دې ځای به نه لګوي، د سعودي به لګوي، په هغه خپل ریال کې به خپل حساب لګوي، نو صدقه فطر به ورکوي. دقه رنګې رده بچي دي، د بالغانو بچي سرسایه په پلار نشته، که ورکوي د هغې په اجازت نه ورکولی شي، اجازت به ترې غواړي. د ښځې سرسایه په خاوند نشته، که ورکوي نو اجازت ته ترې غواړي چې ستا سرسایه ورکو. د خاوند سرسایه په ښځه نشته، که ښځه ورته وایي چې زه به ستا سرسایه ورکم او دی ورته اجازت وکړي، وکیل یې کړي، نو بیا ورکولی شي. خو دا نابالغه بچو سرسایه دا به دا پلار ورکوي. اوس دی په سعودي کې د ټیک د دې خو به خپله سرسایه د سعودي ورکوي، د سعودي په ریال به ورکوي، هلته به غریب له ورکوي. او که هلته نه ورکوي، هلته ورته غریب نه میلاویږي، نو پاکستان کې هم ورکولی شي. خو
حساب به دا غځي د دې ځای بني د سعودي. خو چې کم نابالغه بچي دي د دې سرسایه به د کم دی بچي خو دلته پاکستان کې دي، نو بچي د پلار تابع دي کنه، د مور خو تابع نه دي، نو پلار یې سعودي کې دی نو بچي به هم د سعودي حسابېږي. اگر چې گنجائش پکې شته دی دویم ټکي، وا گنجائش به دلته وباسو، گنجائش به ته وباسو، پلار په سعودي کې دی نو دا بچي د چا تابع دي؟ بچي خو خپله نه ورکوي، د بچو حق خو په پلار دی، که پلار ورنکړه د بچو غاړه نه بندېږي، د پلار غاړه به بندېږي. نو بچی را دی پلار تابع دی، نو چې پلار خپل حساب د ریال په شکل کې ورکوي د سعودي، نو د بچو به هم د ریال په شکل کې ورکوي، د نابالغه بچو. دا ذهن کې واچوئ. په توبه باندې الله ډیر زیات خوشحالیږي، لږ نه ډیر زیات پې خوشحالیږي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تیر شوی، لوی بزرګ، اوس د هغه د بزرګۍ واقعات کتابونو کې شته خو وخت نشته. نو هغه نه چا تپوس وکړو په دې خپلو رشته دارو کې، وایي دا دومره لوی مقام چې تاله خدای پاک درکړو د دې څه سبب دی؟ هغه وایي زما یو وینځه وه او ډېره زیاته مې خوښه وه، بازار کې مې خوښه شوه نو وا مې غشته، ډېره خشته وه، ښکلې وه، خوښه مې شوه، وا مې غشته. د هغې نه خدای مالې یو ماشومه لور راکړه، لور د مور نه زیاته ښکلې وه. هغه لور به مې غېږ کې وه، زه ډېر زیات ورته خوشحاله وم. ما به مونځ هم نه کوم، ما به روجې هم نه نیولې، ما به شراب هم څښل، د دنیا چې څه ناروا و هغه به مې کول. دا ماشومه زما د غېږ کې وه، زما به ډېره خوښه وه، هر وخت به مې غېږ کې وه. نو چې ما به شراب څښل نو دې ماشومې به دیکا ورکړه، ګیلاس پې رانه وغورځوم. بعضې ماشوم هوښیار وي. دا ماشومه به زما په دې دغه کې غېږ کې وه، نو چې ما به څه داسې د ګناه کار کو نو دې به ما له څپېړه راکړه، حالانکې ډېره پوټینۍ ده. بعضې ماشوم له خدای عقل او پوهه ورکړي، ډېره زیاته مې خوښه وه دا ماشومه. دا ماشومه په 2 کالو چې عمر ته ورسېده سره پاسه دا مړه شوه. چې مړه شوه وایي زما د زړه بیماري ورپسې ولګېده، او دې ماشومې په داسې هم لکه د لیوني په شان دی. هاي ورپسې زه خپه یم دې ماشومې پسې، جاړم ورپسې، او قبر لیم ځم. واقعي ماشوم ته رب العالمین حضور پاک فرمایي د زړه میوه ویلې ده، ثمرة الفؤاد د زړه میوه ده. ماشومه مړه شوه، ورپسې خپه یم ډېر زیاته. وایي د 15 د شعبان د شب قدر شپه ده او د جمعې شپه ده، او د ماسخوتن مونځ هم ما نه دی کړی، ځکه ما خو تاسو ته وایي چې حالت مخکې بل شانو، ماسخوتن مونځ مې هم نه دی کړی. او وده شومه، وایي چې وده شومه اوس د قیامت میدان ینم، دې کې شپېلی ووالي شي، او دا ځمکه شلیږي او د قبرونو نه خلک راوځي، ځمکه شلیږي او خلک د قبرونو نه راوځي، او منډې دي روان دي میدان ته د حساب کتاب، او لوی هیبت دی او لوی غوغا ده او لوی شر شور دی او چغې چغې دي. وایي زم لاړم و چې د میدان ته لاړم او دا هیبت دی او دا خلک د دې قبرونو نه راوځي. قرآن کې به الله فرمایي اذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. نو دې کې یو زیړ خامار دی، اجدها او ما پسې شوی دی، خو سرب غټ اجدها خامار دی، تک زیړ او هیبتناک شکل دی، او ما پسې شوی دی. زه مخکې مو دا شرم دا خامار را پسې دی، او یو سړی ولاړ دی، د شکل نه ټپ ټیپ دی، خو ډېر ښکلی دی، ډېر خشته دی، او تکې سپینې جامې اچولې دي، او خوشبویي ترې روانه ده، او نو ټپ ټیپ دی، خشته شکل دی، مخ شکل جامې خشته خوشبویي. نو دې سړي له ما ورمنډه کړې، ما ویې د خدای بنده ما بچ که دا خامار را پسې دی. وایي سړی ما ته وایي چې ملګري زه تا نشم بچ کولی، زما طاقت کم دی، په دې خامار مې وس نه رسېږي، د دې ډېر زیات طاقت دی او ډېر مضبوط طاقت دی، دنه دا زه نشم بچ کولی. خو داسې وکړه چې مخامخ دې محل ته ورشه، دې کې د مسلمانانو امانتونه پراته دي، کیدای شي تا ته پکې داسې امانت ملو شي چې د هغې د وجې ته د خامار نه بچ شي. وایي زه لاړم هغه قلاله، وایي چې قلاله ورلم، د قلا په غټو دروازو باندې پردې وې ځاندې دي، چې زه ورنږدې شوم ما چغه کړی چې که زما امانت دی کې د خدای خاطر وکړې، ما له خپل امانت راکړې، غټه اجدها را پسې د خوري مې. وایي دی کې پردې کولاو شوې،
و چې پردې کولو شو زه ور دننه شوم نو پکې دننه سوړي دي غارونه دي په هغې نورې پردې دي او د ریخمو خشته پردې په یوې ځان دي څوک شته نه ورننوتم قلا ته ما وی ای خلقه که دننه څوک یو زما امانت چا سرې مال راکې مال کې دا و چې یا به کوتکي یا به توری یا به بل څیز داسې امانت پی نو مهرباني وکړې مال راکې دا اجدها را پسې ده او ډېره خطرناکه ده طاقت یې نه لرمه چې د دې اجدها نه زه بچ شم هغه چې دا اواز مې څنګه وکړ نو یې په دې کې د دې نه خلک راووتل د سوړو ماشومان راووتل واړه واړه وی چې راووتل دا ماشومان ټوله او ما اوس وکتل زما هغه ماشومه لور هم پکې ده او دې اجدها پسې رامنډه کړې او چغې په دې اجدها جوړې کړې وی اجدها رانه لاړه وتښتېده وی هغه ماشومه لور راله او ما سره په دې غېږ کې کېناسته او ته وی چې بچې ته دلته څه کې وی راته وی چې بابا زه ستا امانت یم که نه ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي چې د چا ماشوم هلک جینۍ مړ شي او دی پې صبر وکړي نو خدای پاک به جنت ورکوي زه ستا امانت یم که نه او ته مې ګوره بچ کړې که نه وی زه اوس هغه ماشومې ته ویم چې زه دې بچ کړم او وی ما وی چې هلته بوډا سړي خو زه بچ نه کړی شوم او دا خامار او دا کوم ځای نه وی دا ماشومه ما ته وی چې دا خامار بابا ستا بد عمل دی او ښه دې سرب کړی دی بد عمل کې نو دا خامار به ته جوړېږي او ښه مضبوط سرب کړی دی چې څومره بد عمل کې دا به سربېږي او دا به د په قبر کې تا ته ناست دی تیار او دا تا ته په آخرت کې هم تیار ناست دی او دا بوډا سړی چې تا ولیده ښکلي شکل والا ستا نیک عمل دی خو تا ډېر کمزورې کړی دی عمل دې نه دی کړی تا د دې خامار نه نشي بچ کولی دا نیکي دی د دې ګناه نه او د بد عمل نه نشي بچ کولی ډېر کمزورې ته خو پې ورلې خو بچ یې نه کړی شوې او ما دله سپارش وکړو وی بیا ما ته دا خپله لور څه وایي وی ما ته د قرآن شریف په یو ایت ووی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله واه واه مسلمان للا هغه وخت نه دی راغلی چې د الله د ذکر د وجې نه د ده په زړه کې د خدای پاک عظمت او لویي راشي او یره راشي وی ما چې بچې ته خو ماشومه مړه شوې تا له قرآن درځي وی او بابا مونږ قرآن زده کړی دی ستاسو نه مونږ له قرآن راځي بابا توبه وباسه توبه وباسه که دې خامان نشي بچ کړی وی راویښ شم چې راویښ شم لاړم او توبه مې وایسته نو مالک ابن دینار وایي چې دا لویه مرتبه ما له خدای د ولایت را کړې ده دا د هغې د خوب د ماشومې لور د تلقین د توبې د وجې نه چې ما ته توبه وښوله او ما توبه وایستله یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا خدای اخلاص توبه وباس اسې نه پښتانه وایي توبه توبه د بدو چې څوک نه نو بیا عمله په بدو توبه 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 د ګناه نه توبه د مارید په نسوه توبه توبه او ټماټر چې خرڅوي نو سخا پې لاندې او غټ پې د پاسه توبه 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 د ګناه نه زما توبه ده او تله کې بیا ډز دې ورکړي پردې حق بیا وې توبه 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 استغفار تسبیح د سره دی تسبیح دی پاړولو واړه یې کړې دومره تسبیح اړې چې ښه په مګلو دی واړه یې کړې او هلته کې چې بیا پولې ته ودرېږي نو پردی له ډز ورکړي دا توبه نه ده ګناه به توبه څه ته وایي ګناه به پرېږدې او چې دې کړې ده وی خدای معافي غواړم او آینده له به قصد کوي چې بیا به نه کوم سبحه در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خند می آید به استغفار ما وی تسبیح په لاس کې دی په خولې توبه توبه او ډکې ګناه وی شیطان نور مخاندي او خوشحاله چې زخم یې غر کړی اوس الله په توبه خوشحالېږي ګورې ښه توبه به الله توبه سي توبه کې عجزي ده که نه او د خدای لویي ده چې دویم یا الله معاف مې کې نو ما ځان عاجزه که که نه او الله می قادر وګڼه چې خدای ته قادر یې د ما په نیمو باندې لکه دې که نه دی هر وخت مونږ رانیوي شي د الله د وحدانیت
او د الله د توحید او الله د یووالي مضبوط یقین په خپل کې وساتئ چې هر څه خیر او شر د الله په قبضه قدرت کې دي. مال خیر را کولی شي، هیڅوک رکاوټ نشي جوړېدی، او ما نه صرف او صرف رب العالمین شر دفع کولی شي، بل څوک نشي دفع کولی. که بل سړی ما نه شر دفع کوي نو الله ولا طاقت ورکوي، الله ولا پړه کې ور واچي. زمانو حضور پاک فرمایي اوږد حدیث دی هم دی، په نورو کتابونو کې هم دی. زه به اعلان دلته مختصر کما. یو سړی یو صحرا کې روان دی، یو اس ورسره دی، په اس د خوراک هم دی، سامان او اوبه هم دي، هر څه پې پراته دي. او دی په یو لوی صحرا ده، د ویه مهلکه لري، خطرناکه صحرا ده، ځنګل دی. او دی هلته وده شو، چې وده شو راپاسېد اسې نو دی سړي خو مرګ ولید. او خدای پاکه اس شو، دی خوا منډې اخوا منډې، دی خوا منډې اخوا منډې، خو اسې راګیر نه کاستې لاړو تښتېد. او په خوراک سکا کې ټول په اس د پاسه پراته دي، هر څه پراته دي. نو دی وی خدای دلته خو صوبه هم نشته، خو په اس پرتې وې لاړې، خوراک هم نشته، په اس پراته ولاړ. او د صحرا نه وتې هم نشم، دا خو خطرناکه صحرا ځنګل دی، دې سره به څه کومه. دی منډې وایي لږ هم پرې راشي او تند هم پرې راشي، او خپل ځای له واپس راشي چې دلته به کښېنم، بس سا به رانه وخېږي. نو هلته دې څملې وده شي، چې وده چې سترګې راوغړي، اسې خوا کې ولاړ. واه واه، اس ته چې وګورې اوبه هم پې پرتې دي، خوراک هم پې پروت دی، پوره شی ته کم نه دی، جون ورته میلاو شو. دی دومره خوشحاله شي چې د خوشحالۍ نه یې خوله تېروځي. دی وایي یخ خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم. خطا شي لکه په دې خدای سړی نه نیسي، انسان دې خطا شي. رسول الله مبارک فرمایي دونه خوشحالي، دا د خوشحالۍ اظهار دی چې خدای ته مې بنده او زه دې رب یم، دونه خوشحالي. نو دا سړی چې په دې اس موندلو څونه خوشحالېږي، وایي الله پاک د مسلمان په توبه ر دې نه زیات خوشحالېږي. یاره لوی ارحم الراحمین دی زمارونو، مونږ وله ګناه کوو، دی بیا مونږ معاف کوي. مونږ وله ګناه کوو، غیبت، دروغ، کمې، زیاتې، پردې حق وهل، د هر څه کوو، بیا هم رزق راکوي، بیا هم ډوډۍ راکوي، بیا هم سترګې راکړي دي، بیا هم پوزه راکړې ده، بیا هم ښکلی شکل راکړی دی، بیا هم بچي راکوي، بیا هم عزت راکوي. رښتیا ووایه، قسم په خدای که دونه مور په بچي مهربانه، قسم دې که دومره پلار په خپل بچي مهربانه، قسم دې که دومره مشر په خپل کشر مهربانه، څومره چې زموږ رک په مو مهربانه دی. مونږ له څه نه دي راکړی، مونږ یې خوشحاله کړي یو، خو مونږ خوشحاله نه کړو. مونږ له روغ صحت راکړی دی، مونږ له بچي راکړي دي، مونږ له ښکلی ژوند راکړی دی، او مړه هر څه پرېږده او پیسه کمه ډېره، مونږ له مسلمانۍ او ایمان راکړی دی، مونږ له ښکلی مبارک پیغمبر راکړی دی، مونږ له عظیم قرآن غوندې د نصیحت نه ډک کتاب راکړی دی. لیکن مونږ دغه خدای یاد نه کړه، مونږ ورته شا کړه. د زړه د اخلاص نه به خپل رب ته توبه وباسو، ښه توبه وباسئ. او دا څو ورځې پاتې روزانې یو ځل صلات تسبیح وکړئ، ښه انشاءالله، او درود شریف ووایئ او ذکرونه وکړئ. الله نه معافي غواړئ. د ژوند د مرګ ورېرونو هېڅ پته نه لګي چې مرګ راله کله راځي، چې داسې وخت کې مرګ راشي چې موږ خپل رب د موږ نه خوشحاله یي، چې داسې وخت کې موږ له مرګ را نشي چې خپل رب زموږ نه خفی. دا سوال ورسره کوئ، ما غریب ګناهګار دم کوئ او ځان هم کوئ، وایي خدایه هغه وخت موږ له مرګ راولې چې ته رانه خوشحاله، او چې کم وخت ته رانه خفی، نو خدایه هغه وخت زموږ نه ساه مه اخله رب. دا انشاءالله العظیم، او شکر به ادا کوئ انشاءالله العظیم، کوو به انشاءالله که نه. نو دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې.